ښي لور او چپ لور ترې وګوره، که ډېر غم اخته خلک به وګوري. لور تر لوره په هر کور، هره سیمه او هره دره کې له دردونو له امله زګیروي پورته کېږي. څومره په مصیبت اخته شته او څومره صبرناک. یوازې نه له تا څخه پرته ډېر ناروغان شته چې د کلونو راهیسې د دردونو پر بستره اوړي او راوړي او چغې پورته کېږي. د زندانونو په تورو څمڅو کې څومره بندیان شته چې د کلونو راهیسې لمر په سترګو نه ګوري. دوی ته په کتلو سره باور ولره چې د نړۍ دغه ژوند د مؤمن لپاره ټوله بندیخانه او زندان دی. یو ورځ به دغه ستر قصرونه پړ مخینه سکور وګوري. د دنیا شپې او ورځې له فقر، مرګ، فراق او مرګ څخه عبارت دی. د خپلو مصیبتونو سره ځان داسې عادي کړه لکه یو صحرایي اوښ چې په تیږو او ازغیو هم چوکېږي. خپل مصیبتونه له چاپېریال له خلکو سره پرتله کړه. تا د مخه د زمانې په مسیر کې تللو خلکو ته پام وکړه. ته به د هغوی په نسبت خپل ځان روغ رمټ ښکاره شي. وګوره د اسلام ستر قدرمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې د لنګې اوښې پریوانې پر سټ غورځول کېږي، قدمونه یې پړسېږي، مخ یې ټپي کېږي، محاصره کېږي او د لوږې له کبله د ونو پاڼې خوري. خونه په شهادت رسول کېږي. د ښځې په عزت یې ناوړه تورونه لګول کېږي. اویا تنه یاران ورڅخه وژل کېږي. ساحر، کاهن، مجنون او دروغجن ورته ویل کېږي. دغه یوه ازموینه وه چې دی ورسره مخامخ شوی و او د ده نه مخکې زکریا علیه السلام هم وژل شوی و. ابراهیم علیه السلام اور ته غورځول شوی و. عمر، عثمان او علي رضی الله عنهم همدغه تګلاره تللي وو.